دا چوک د مزار شریف ښار د حیرتان په درې لارې موقعیت لري چې عملاً کار پرې روان دی. یا د پروژه د مزار شریف ښاروالۍ یو له 43 پراختیایي پروژو څخه ده چې چارې څه باندې 10 سلنه پرمختللي دي. کارهای سروی مقدماتی، لیولکاری و کندنکاری، حدوداً کندنکاری 90% پیشرفت نموده. دیگه کار کمپکشن طبقه سبگرید جریان داره که حدود 90% کار کندنکاری با پیش رفته و در حساب پروژه اگر حساب کنیم حدوداً 10% کاری را احتوا میکنه. ښاغلي غفوري همداره زیاته کړه چې د پروژو د معیاري پلي کېدو په موخه د مزار شریف ښاروالۍ د څارنې ټیم تل قرارداد شوو پروژو لیدنه او څارنه کوي. ما از پروژه های انکشافی ریاست شهرولی شهر مزار شریف با مو پروژه هایی که ما توظیف می باشیم من حیث مراقبت کننده همه روزه ما از پروژه ها نظارت و مراقبت میکنیم تا با مراقبت دقیق ما اما مطابق به استانداردهایی که یک سرک ساخته میشه ما بتوانیم با مو دسترسی پیدا بکنیم. له بلې خوا د مزار شریف ښاروالۍ سکتوري او تخنیکي امیر په دې چوک کې د ګڼو اسانتیاوو د رامنځته کېدو څخه هم خبر ورکوي او زیاته کړه چې د دې پروژې په جوړېدو به څه باندې 26 میلیون افغانۍ لګښت راشي. بودجه بالاتر از 26 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده. تمام ساحات را که شما در داخل خود از این ساحه چوک میبینین در اینجا لایتینگش به 4 طرف است. سیستم شبکه آبرسانی داره. ساحات سبز برای تفریح و نشست افراد اشخاصی که در اینجا برای شو باقی میمونه و یک میراب مسجد شریف هم در بین از در نظر گرفته شده. ورته مهال د دې پروژې ترسره کوونکي انجینر په معیاري ډول د دغه چوک د کاري چارو له پلي کېدو څخه ډاډ ورکړ. ما برای اداره شهرولی و مردم شریف مزار شریف اطمینان میتیم که پروژه را مطابق برآورد و مشخصاتی که از طرف شهرولی بر ما داده شده با وقت معینش تطبیق کنیم. میاد پروژه از طرف شهرولی بر ما بر 5 ماه کاری است که اگر خداوند اوا وقت بوده فرصت بوده سردی پیش نبره ما انشالله پیش از 5 ماه را تطبیق میکنیم. باید وویل شي چې یاد چوک او هغه ته د ورتلونکو سړکونو د جوړېدو لګښت څه باندې 26 میلیونه افغانۍ دی چې د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. دغه چوک چې شعاع 80 متره او قطر 140 مترو ته رسیږي چې د 5 میاشتو په موده کې به کاري چارې بشپړې شي.